هغه انسان چې احرام یې واچو حج په سفر روان شو د میقات نه، پس په د حج فرض شو. ځکه چې میقات ته ورسېدی او احرام دی واچول، دی به ژبه کنټرول فلا رفث، بې حیا خبرې به نه کوي. دا نه چې هلته حج له تللی او کنځل هم کوي او بې حیا خبرې هم کوي او لا پکې فیسبوک یې ګوري او لا پکې فلمونه او ډرامې ګوري. دا کوم حج دی؟ دا سره حج نه دی. ولا فسوق، فسق به نه کوي، ګیره خرول، دروغ ویل، خیانت کول، غلا کول، دوکه کول او دغه رنګه سیګرټ اسکل، نسوار اچول، نشي کول، دا ټول فسق. الله ولا فسوق، د ګناه کار به په حج کې نه کوي. ولا جدال، او جګړې به نه کوي، اخلاق به د کنټرول کې ساتي. د کی اشاره دی ته چې د حج له چون کې د هر طبیعت او د هر مزاج او د هر ملک خلق راغلي او رشي د رش د لاسه به ډېر کرته داسې یو کار کېږي چې ستا به ورته برداشت ختمیږي. خدا یو تربیت دی. الله فرمایي جنگ مه کوه، صبر وکړه. صبر په حج کې به دا کارونه نه کوي، د دې نه به ځان ساتي. یو انسان چې کله حج مبرور وکړي، ښایسته حج د دې اصول او آدابو مطابق، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. د حج مبرور بل بدله نشته سوا د جنت نه. الله به د انسان له دې حج باندې جنت ورکړي. د الله لپاره کور، کلی، بچی، کاروبار، روزګار پرېښوده، صرف او صرف د الله د حرم دپاره زم د الله عبادت او بندگی کوم، یو فریضه د هغه ادا کوم. دا جذبه ستا دومره عظیمه ده او دا نیت دې دومره ښکلی او په لکونو روپۍ لګې د الله په نوم باندې د الله د رضا دپاره. اول ته د هغه مناسک ته حج ادا کې چې دا زما د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق زه دا حج وکما، څنګه چې زما نبی ادا کړی دی. نو په دې الله د بنده ګناهونه معاف کوي، په دې باندې جنت ورکوي الله رب العالمین.